محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کړي. د دې روایت راوی مشهور صحابي حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول صحابه ته الله تعالی جلا جلا شان ور کړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول صحابه جلا مقام. په صحابو کې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته الله تعالی د درویشي او د ملنګۍ صفت ور کړو. د هغه مزاج به همیشه درویش شو، د هغه صفت همیشه د ملنګۍ وو، د هغه زندگی په ډیره عاجزانه شکل باندې تیرېدله. د مبارک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مشتویل لا تحقرن من المعروف شیئا، تاسو به په دنیا کې و نیک عمل ته پسپک نظر نه ګورئ. که هر څومره معمولی عمل دی، که هر څومره کوچنی عمل دی، که هر څومره ادنا عمل دی، بیا به هم دې ته پسپک نظر نه ګورئ. د دې به قدر کوئ، د دې به عزت کوئ او پر دې باندې به د الله تعالی څخه اجر غواړئ او د دې په کولو به دا زړه خوشحاله کوئ. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، که هغه دومره معمولی عملی چې ته صرف د یو مسلمان ورور سره پورین تندی او په خوشاله مخ ملاقات وکړي، نو د مسلمان سره پورین تندی باندې ملاقات کول او په خوشاله مخ باندې ملاقات کول دا نیک عمل دی او دې نیک عمل به قدر کوي او دې نیک عمل ته به پسپک نظر نه ګوري، بلکې پر دې نیک عمل به د الله تعالی سره د اجر او د مزدورۍ تمه او ثواب لري. دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو توجه دوه خبرو ته راوړولې ده. یو خبره جزئی خبره ده، کشنی خبره ده او یو خاص خبره ده. هغه دا ده چې د مسلمان ورور سره ملاقات کول، د هغې سره روغبړ کول او دا پورین تندي سره کول دا نیک عمل دی او پر دې باندې الله تعالی انسان ته ثواب ورکوي. دې ته به پسپک نظر نه ګورې، پر دې باندې به د الله تعالی په حضور کې د ثواب امید و تمه لري. نو عام طور د مسلمان د شان سره مناسب دا دی، د مسلمان د شان سره لایق دا خبره ده چې کله دی د بل مسلمان سره ملاقات کوي نو د هغه مسلمان سره په ښه شکل ملاقات کول، پورین تندي باندې ملاقات کول، د تبسم او د خنداو د خوشحالۍ په شکل د هغې سره ملاقات کول او د هغې سره په ښو اخلاقو کې ملاقات کول، دا به د دین یو حصہ بولی او دا به د زندګۍ یو نیک عمل بولی او پر دې نیک عمل به د الله تعالی څخه ثواب غواړي او د الله تعالی په حضور کې به د اجر او د مزدورۍ تمه لري. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیثو صدا معلومیږي چې دین په معاشره کې صرف د لمانځه او د روژې پورې محدود نه دی چې بس یو سړی لمونځ کوي، یو سړی روژه کوي نو هغه دیندار دی، بلکې د زندګۍ هر عمل چې د سهاره صدر ماښامه پورې سړی کوي، چې د ورځې صدر شپې پورې څومره اعمال د سړی کیږي نو هغه اعمال ټوله سړی دین جوړولی شي. که سړی خوراکه کوي هغه د ده دپاره دین جوړېدی شي، که سړی اوبه څښي هغې د ده دپاره دین جوړېدی شي، که سړی خوب او آرام کوي هغې د ده دپاره دین جوړېدی شي، که سړی دکانداري او تجارت کوي هغې د سړي دپاره دین جوړېدی شي. نو دین صرف دا نه دی چې سړی به روژه نیسي او سړی به لمونځ کوي، بلکې زندگی کې چې قدم پر قدم د سړي مخ له څومره اعمال راځي او د ژوند څومره اقوال راځي، چې څومره خبرې دی کوي، د ده لاسونه څومره اعمال کوي، د ده سترګې څومره دید کوي او دی د زندگی څومره طور و طریقې سر ته رسوي، نو دا ټولې د انسان دپاره دین جوړیږي او د دې ټولو په ذریعه باندې د انسان په نیکو اعمالو کې اضافه کیږي. لکه دا اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې سړی صرف د بل مسلمان سره روغبړ کوي، ملاقات کوي او د بل مسلمان سره ملاویږي او دی وخت کې دی پورین تندي باندې او پر د پر مخ باندې د خوشحالۍ او د خندا اثاري، نو پیغمبر علیه السلام وایي دا د دین عمل دی، دا د ده دپاره نیک عمل دی او دې نیک عمل ته به سړی په سپک نظر نه ګوري او پر دې نیک عمل به سړی د الله تعالی څخه د ثواب تمه لري.
په دې خاطر باندې چې دین چې دی هغه زموږ دپاره هغه صرف دا نه دی چې بس سړی به د لمانځه پورې محدود یا به د سړي زندگی د روژې پورې محدود دی، بلکې دین د انسان د زندگی هر عمل کېدی سي او دین د انسان په زندگی کې په هر شکل باندې ځان ځایولی سي. خو صرف د انسان څه دا غواړي چې انسان د دیندارۍ په خاطر باندې خپله زاویه بدله کړي او د خپل عمل ترتیب ورته بدل کړي او د خپل نیت ترتیب ورته برابر کړي چې دا عمل زه په دې خاطر باندې کوم چې پر دې باندې زه د الله تعالی څخه د ثواب تمه لرم. ځکه د دیندارۍ جزئی خبره چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او موږ تاسو ته ښکاره کوي هغه دا دی چې تاسو به په دین باندې عمل کوئ او په زندگی کې چې هر څومره کم عمل رالی هغې ته به په سپک نظر نه ګورئ، بلکې په هغې عمل باندې به په هغې قول باندې به په هغه فعل باندې به عمل کوئ او دا به د ځان دپاره د نجات ذریعه ګرځئ. لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه هم داسې کړي دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانې په عصر کې هم داسې سوي دي. نن زموږ د معاشرې د بعض انسانانو د علم د کمی په خاطر هغې د دیندارۍ متعلق د تصوف متعلق د طریقت متعلق او د بزرګۍ متعلق په دماغ کې یو خبره کښېنولې ده. د هغې عقیده دا ده چې په معاشره کې څوک دیندار سي او څوک صاحب طریقت سي او څوک بزرګ سي او هغې زندگی په دینداری کې روانه کی نو د هغې د زندګۍ یو لازمي حصه دی دا بولي چې په هغې کې به خشکت راځي، هغې به خشک مزاج انساني، هغې به همیشه په فکرونو کې، هغې به همیشه په سوچونو کې او هغې به همیشه خاموشه زندگی تیروي، هغې به نه د چا سره خبرې کوي، نه به د چا سره خوش طبعي کوي او نه به د چا سره آزاده زندگی تیروي. لکه بعضې مصنوعي طور مصنوعي غوندې چې سړی په طریقه کې راسي او په تصوف کې راسي نو هغې خلکو ته چې ګورې هغې پر دې مزاج باندې پر دې رنګ باندې پر دې خپله د زندګۍ پر طریقه باندې دا شانو ته نمایان او ښکاره ترتیب ورکړی، حالانکه در حقیقت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی زموږ دپاره د لارې څراغ دی. زه دا وایم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به لوی بزرګ انسان څوک و؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به لوی صاحب طریقت او صاحب تصوف څوک و؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه به لوی دیندار انسان زیات څوک و؟ تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی وګورئ چې هغې سنت د هغې زندگی او د هغې د ژوند تېرېدلو طریقه په کوم شکل وه. یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالات را نقل کوي، وایي چې څومره زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لرالم او چې څومره ځله مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړ، په ټولو ځلو کې په ټولو وارو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملاقات په داسې حالت کې و چې د هغې تندی به همیشه ورین ولو او څومره زندگی چې زما سترګې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر چهره مبارکه پر مخ مبارک باندې لګېدلې د هغې پر مخ باندې به د خندا اثار. نو ټوله زندگی می د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ملاقات دا دورین تندی په شکل کې ولیده او ټوله زندگی می نظر د پیغمبر علیه السلام پر مخ په داسې حالت کې ولګېده چې پر هغې پر مخ به د تبسم او د خندا اثار او نښانې ښکاره وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د انسانانو سره زندگی هغه په خشک مزاجي کې نه کوله. پیغمبر علیه السلام د انسانانو سره زندگی په فکرونو او په تفکري زندگی کې نه کوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عامو انسانانو سره زندگی هغه په خوش طبعي کې تیروله. نو ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو هدایت دی امت تداولو چې کله د یو مسلمان سره ملاقات کوي، د یو مسلمان سره مصافحه کوي، د یو مسلمان سره روغبړ کوي نو هغه به پورین تندي، هغه به په داسې شکل چې ستا پر چهره به د تبسم او د خندا نښانې ښکاروي، آثار به ښکاروي او دا به د ځان دپاره نیک عمل بولې او د دې نیک عمل بدله به د الله تعالی څخه په قیامت کې غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه زندگی تیروله. عام انسانان سکه د بچانو سره به د هغې خوش طبعي وه. حضرت انس بن مالک ته د هغې یو ورور دی او هغې ډېر ماشوم بچی دی، د پیغمبر علیه السلام به د هغې سره ډېره خوش طبعي وه. هغې یو ورځ د مرغۍ یو بچی نیولی دی
او ماشوم دی د مرغۍ په دې بچي باندې ډېر خوشحاله دی چې کله څه زمانه د مرغۍ بچي ورسره تېره کله نو دغه مرغۍ بچی ځینې مړ سو نو هغه بچی به د دې مرغۍ په بچي پسې ډېر مغموم و ډېر به پریشان و ډېر به ناراض و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به کله رالی پر سر به لاس ورکېښود ول یا ابا عمیر ما فعل النغیر د ده کنیت ابا عمیر پیغمبر علیه السلام یاد ول بچی هغه مرغۍ دې څنګه سوه نو په دې شکل به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وده ته پر هغه مرغۍ باندې دلاسایي ورکوله او د دې دلاسایي په شکل به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ده سره خپله خوش طبعي کوله زینب بنت ابي ام سلمہ ماشومه زنانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېر ځله نارې ور باندې ویلې چې دا به د باندې ګرځېده ول یا زوینب یا زوینب زوینب د زینب تصغیر دی د محبت و شفقت په خاطر به پیغمبر نارې ور باندې ویلې چې کله به په مدینه کې د انصارو کوڅو له رالی د انصارو بازار ته به رالی بیا به د انصارو بچي ور باندې راټول بیا به پیغمبر د دې ټولو بچانو سره روغبړ کوی او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو بچانو پر سرو باندې لاس ورتېراوی او په دې شکل به د هغې سره خپله مینه او محبت ښکاره کړه چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سفره سره تلی نو د مدینې منورې بچان به مخ له ورځغاست بیا چې به څومره ممکنه و پیغمبر علیه السلام به یو بچی دوه بچی پر اوښ د مخ د خوا سپارو او یو بچی او دوه بچان به در شا د خوا سپارو کو او په دې شکل به بیا بچان در مدینې پورې د خپلو کورو پورې را رسوي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بچانو سره خوش طبعي زندگی وه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عام انسانیت سره په خوش طبعي او په آزاد شکل زندگی تېروله چې کله د غزوه موته صحابه را روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې استقبال له مخ له را روان دی دی کې د مدینې منورې بچان هم رالو د قافلې مخله د هغې استقبال او شراغلي ته رالو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د صحابو سره ملاقات وکړي د هغې څه وروسته دا هدایت ورته کوي وایي ټوله دا بچان یو یو د ځانه سره پر اوښ باندې سپاره کوي در کوره پورې او جعفر ابن ابي طالب چونکې دې غزوه کې شهید سوی و نو د هغې بچی عبدالله ابن جعفر هغې د ځانه سره پر اوښ باندې سپور کوي او دا نور بچان یې مجاهدینو ته ویل چې دا بچان دي د دې د خوشحالۍ دپاره در کورو پورې دوی پر اوښانو د سره راسپاره کوي در دې حده پورې د پیغمبر علیه السلام د بچانو سره خوش طبعي وه یو ځل اودس کوي په اوداسه کې خوله کې اوبه اچولې دي یو کوچنی ماشوم بچی دی هغه مخ ته ورته راسي بیا میدان کاږي محمود ابن ربیع پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خپلې خولې اوبه د هغې پر مخ باندې روپاشلې په دې شکل چې د هغه بچي سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې حده خوش طبعي وه یو انصاري زنانه ورته راله پیغمبر علیه السلام ته د خپل خاوند شکایت کوي پیغمبر علیه السلام چې کله د هغې شکایت واورېدی د هغې څه وروسته ورته وایي ستا خاوند هغه سړی دی چې هغه د سترګو سپینوالی ډېر دی چې هغه سترګې سپینې دي په عربو کې د سترګو سپینوالی دا کنایه وه د ړندوالې چې د کم چا سترګې سپینې د دې معنا دا چې هغه په سترګو ړوند دی لکه قرآن کریم کې د حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام متعلق راځي وبیضت عیناه من الحزن فهو کظیم د حضرت یعقوب علیه السلام د غمه سترګې ړوند ډېرې سپینې سوې نو ځکه دی ړوند سو هغه زنانې چې کله د پیغمبر علیه السلام څه دا واورېدو د هغې په زړه کې دا رالو چې زما خاوند په سترګو ړوند سوی دی هغې په منډه برته خپل کور ته راله د خاوند پر سترګو باندې ګرځي خاوند ورته وایي زنانې څه در پیښه ده هغه وایي ما ته پیغمبر علیه السلام ویل ستا د خاوند سترګې سپینې دي نو هغه خاوند د دې خپلې زنانې پر دې سادګي باندې ډېره خندا کوي ورته یې زنانې دا د پیغمبر علیه السلام خوش طبعي ده او دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ښه شکل ته در ما پورې راورسولې ځکه د هر سړي په سترګو کې تور او سپین خامخا سته او سترګې د هر سړي هغې سپینې دي د سپینو څه دا نه معنا چې سترګې سپینې دي چې ټول بلکې د سترګو سپین پر تور باندې زیاتوالی د دې معنا دا ده چې د دې سترګې سپینې دي نو مقصود مې دا دی چې زموږ دین کې چې کم سړی په تصوفو کې رالی په طریقت کې رالی په دینداری کې رالی په بزرګي کې رالی نو د هغې په مزاج کې دا نه معنا چې خامخا به خشکي راځي د هغې په مزاج کې خاموشي به راځي او د هغې په مزاج کې به فکرونه او سوچونه راځي
بلکې چې هر څومره لوی دیندار انساني د هغې دپاره د لارې مشعل د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه ده. او د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا وه چې د معاشرې د انسانانو سره زندگی په خوش طبعي کې تیرول او د معاشرې د انسانانو سره ملاقات په خنده پیشانی سره کول. او دغه ملاقات د خنده پیشانی او پورین تندي او په خوشحالۍ سره دا د الله تعالی د دین یو حکم بلل، یو حصه بلل او دې ته په سپک نظر نه کتل او پر دې باندې د الله تعالی سره د اجر او د ثواب تمه کول. حضرت عائشہ مبارکه د پیغمبر علیه السلام سنت بیانوي چې زه د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه یم. په څومره زندگی کې چې پیغمبر علیه السلام زما در کور پورې رالی، ټوله زندگی می پیغمبر داسې ولیدی چې دی به د کور په دروازه باندې راننوتی، د په مخ به د خندا او تبسم آثار، که به د غم حالت و که به د غزوې سره راغلی و، که به د شهیدانو د جنازې سره رالی او که به د چا د خوشحالۍ او د واده او د شادۍ سره رالی، که به د تنګۍ زمانه و که د فراخۍ زمانه و، پیغمبر علیه السلام چې به زما کور ته راننوتی نو د ده پر مخ مبارک به د خندا آثار. دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې نن په کورو کې د خاوندو د زنانې په مابین کې جګړې دي، نفرتونه دي، شکایتونه دي او ګیلې دي. زنانه د خاوند څخه په ګیله ده، خاوند د زنانې څخه په ګیله وي. هغې دا لیکلي دي چې تاسو صرف خاوند دي د پیغمبر په دې یو سنت عمل وکړي چې کله کور ته راځي که پریشانه دی که خوشحاله دی، چې کله کور ته راننوځي که صحیح دی که ناجوړه دی، دی پر دې خپل مخ باندې د خندا آثار ښکاره کوي او د دې خپلې زنانې سره د پورین تندي باندې ملاقات کوي او د خندا او د خوشحالۍ په شکل د خپل کور ته راځي. د پیغمبر علیه السلام د یو سنت برکت بدایي چې بیا به د خاوندو د زنانې شکوې ختمیږي، بیا به د هغې ګیلې ختمیږي، بیا به د هغې نفرت په محبت باندې بدلیږي، بیا به د هغې هغه ستړې زندګي په هوسایي باندې الله تعالی ور بدلوي. لکه یو حدیث شریف کې راځي چې کله خاوند خپل کور ته راس نو هغې دې زنانې ته د محبت په نظر وګوري، د مینې په نظر باندې ورته وګوري، د الفت په نظر ورته وګوري او د دې زنانې په لیدلو سره د خپل زړه خوشحاله کړي. او زنانه چې د خپل خاوند ته وګوري نو زنانه هم نظر پر د خپل خاوند باندې د مینې او د محبت په شکل کې وکړي. چې کله زنانه خاوند ته په مینه او محبت ګوري او خاوند زنانه ته په مینه او محبت ګوري، الله تعالی د عرش څخه دې دواړو ته په مینه محبت باندې ګوري. د حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه خلیفہ هغې لیکلی دي چې زنانه غریبه چې کله د خاوند د نکاح په کړۍ کې راله، د نکاح په عقد کې راله، د هغې څه پر ټوله انسانیت باندې سوا د چند قریبانو څه، سوا د زنانو څه، هغه د تبسم او د خندا په شکل ملاقات کول دا په ټوله انسانیت کې پر دې باندې ختم سو، حرام سو. دغه د تبسم او د خوشحالۍ ملاقات دې ته یو د خپل خاوند دغې ورپاته دی چې دا به د خپل خاوند خندا ویني، دا به د خپل خاوند خوشحالي ویني او دا به د خپل خاوند د تبسم او د خوشحالۍ ملاقات ویني. نو بیا خو د خاوند دا ظلم دی چې د هغې یو عقد په خاطر باندې د ټولې دنیا خبرې او تبسم پر ځان باندې حرام کړو، لیکن خاوندم دا د هغه تبسم او د خندا د ملاقات څخه دا محروم او بې نصیبه ګرځي. دا د دې خاوند د دې زنانې سره ظلم بلل کیږي. ځکه د پیغمبر علیه السلام طریقه دا ده چې د هر مسلمان سره د سړي ملاقات وي، د هر مسلمان سره سړی یو ځای کیږي، د هر مسلمان سره د سړي د ملاقات ترتیب جوړیږي، که قریب دی که غیر قریب دی، که په کور کې دی که د کور څخه د باندې دی او که په کلي کې دی که په محل کې دی. د پیغمبر طریقه دا ده چې د هغې سره پورین تندي ملاقات کول او دا د الله تعالی د طرفه یو نیک عمل بلل او پر دې باندې د الله څخه ثواب غوښتل او دې عمل ته په سپک نظر نه کتل. دا د انسان دپاره ښه خبره نه ده، دا د یو انسان دپاره مناسب عمل نه دی چې همیشه د ده پر تندي باندې ګونجې دي، همیشه د ده پر مخ باندې د پریشانۍ او د خشم آثار دي. بلکې د انسان دپاره بهترین عمل دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده
ځکه دې امت کې الله تعالی نجات انسانیت ته صرف د پیغمبر په طریقه کې ورکړي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا ده چې د انسانیت سره په ښه شکل ملاقات کول، او دې ملاقات د الله تعالی د طرفه نیک عمل ګرځول او پر دې باندې اجر غوښتل. او دا نیک عمل کچیرې د الله تعالی ترتیب په دربار کې قبول سي، پر دې یو نیک عمل باندې الله تعالی انسان ته جنت ورکړي او انسان ته د زندګۍ د عذابونو څخه نجات ورکړي. نو ما درته ویل د حدیث څخه یوه جزئی خبره خدا ښکاره سوله چې د مسلمان سره ملاقات کول پورین تندي سره دا نیک عمل دی، او دې نیک عمل ته به سړی په سپک نظر نه ګوري، بلکې پر دې نیک عمل به د الله څخه ثواب غواړي. او دویمه کلی خبره هغه دا ده چې کله د انسان و مخ ته نیک عمل راغلی، نو هغه نیک عمل په خپله زندګي کې ځایول، هغه نیک عمل د نن څخه سبا ته نه رسول، بلکې د هغه نیک عمل قدر کول او هغه نیک عمل په خپل زندگی کې په عمل کې راوستل. په دې حدیث سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شیطان د مکر او د فریب چې کوم ترتیبونه دی هغه ټول ورختم. نن چې زموږ او ستاسو زندگی په دې دنیا کې تیریږي، نو زندگی عام طور په کمزورو اعمالو کې روانه، کله کله د معاشرې د فساد په خاطر، کله د ماحول د فساد په خاطر، نه د انسان ژبه کنټرولي، نه د انسان لاس کنټرولي، نه د انسان سترګې کنټرولي. نو د انسان زندگی په ګناهونو کې روانه، د انسان زندگی په نافرمانی کې روانه، او انسان زندگی په داسې اعمالو کې روانه چې الله تعالی د سړي څخه په ناراضه کیږي. لیکن کله کله الله تعالی انسان ته یو نیک عمل مخته راولي، نو د زړه خو یو ګټ دا وغواړي چې دا نیک عمل وکم، لیکن شیطان ظالم په دې وخت کې دستی پر سړی باندې راوړاندې شي، ورته وایي سړی ستا ورځ څنګه تېرېږي، ستا شپه څنګه تېرېږي، او ستا عملنامه د ګناهونو څخه ډکه ده، او ستا ټوله ورځ شپه په ګناهونو کې تېره سوې ده. دغه معمولی عمل نیک چې ستا په دماغ کې درلی، دا به نو ستا کم ځای ونیسي، دا به ستا کمه ګناه در معاف کړي، دا به ستا کم بد عمل در ختم کړي، او دا به تا ته د کومه دوزخ څخه نجات درکړي. نو شیطان دستی هغه نیک عمل داسې سپک ورته ښکاره کړي، او چې سپک یې ورته ښکاره کړي د انسان د زړه څخه دغه نیک عمل اهمیت ختم سي، او چې اهمیت ختم سي نو سړی دغه په دوه لاسه د هغه نیک عمل شیطان تیر کړي او د هغه نیک عمله څخه محروم و بې نصیبه پاتې کړي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي نیک عمل چې مخله درله رالی بس دستی یې کوه، او نیک عمل ته په سپک نظر مه ګوره، کیدای سي په دې یو نیک عمل باندې الله تعالی ستا ټوله زندگی د ګناهونو څخه خلاص کړي. نو دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شیطان هغه مکر او فریب ختم چې سړی نیک عمل کوه، که څه هم معمولی نیک عمل دی، کشنی نیک عمل دی، کمزوری نیک عمل دی، لیکن کېدای سي الله تعالی د دې کمزوري نیک عمل په خاطر باندې ستا هغه د زندګۍ کښتۍ در پار کړي او ستا د ګناهونو مغفرت په نصیب سي. ځکه الله تعالی چې څومره اعمال د ورځې موږ او تاسو کوو، که لمنځونه کوو، که عبادات کوو، که ښه اعمال کوو، دا اعمال هغه شی ما او تعالی په ښه راځي چې کوم عمل الله تعالی قبول کړي، او الله تعالی هغه عمل په زندګۍ کې د انسان هغې قبلوي چې په هغې کې اخلاص صرف د الله د رضا دپاره سړی وکړي، او چې هر څومره لوی عمل دی چې د الله تعالی د رضا دپاره نه وي، په هغې کې اخلاص نه وي، هغې د الله تعالی دربار کې قبولیت نه پیدا کوي. نو چې ستا مخله یو کشنی عمل رالی، کشنی عمل ته په سپک نظر مه ګوره، نه معلوم چې دا کشنی عمل تا په کومه جذبه باندې وکړي، نه معلوم چې دا کشنی عمل کې ستا څومره اخلاص، او نه معلوم چې دا کشنی عمل تا په څومره الفت او محبت کې وکړي. الله تعالی د دې اعمالو کشنیوالي او لویوالي ته نه ګوري، الله تعالی د دې اعمال اخلاص ته ګوري، جذبه ته ګوري، محبت ته ګوري. کېدای سي تا په دومره جذبه او په ښه محبت او په ښه اخلاص باندې یو کشنی عمل کړی، د دې په خاطر الله تعالی ته د زندګۍ د ټولو ګناهونو څخه خلاص کړي. لکه امام بخاری رحمه الله کتاب المظالم کې یو روایت را نقل کړي، بنی اسرائیلو کې یو سړی دی، هغه ډېر ګناهګار دی، د هغې زندګي ټوله په ګناهو کې تېرېږي، په نافرماني کې تېرېږي. یوه ورځ د یو کلي څخه بل کلي ته ځي، چې کله پر دښت باندې روان دی، درې ځایه پورې ولاړی،
نو ډېر هغه چې څه اوبه ورسره دي یا توشه ورحله ورسره دغه پر لارې ور ختمه سوه. که ګورې په لاره کې ډېره تنده راله، غرمه ده او ګرمي ده او ډېر د تندې څه تنګ سو، نو آخر په لاره کې یو چا د ثواب په نیت باندې یو څا جوړ کړی دی چې مسافر به پر دې باندې اوبه څښي، نو پر دې څا راورسېد. چې کله پر څا باندې وګرځېدی د څا دپاره نه رسۍ سته نه څه اغسته او د څا په نس کې وکتل د څا په نس کې اوبه سته. نو هغه انسان ته چونکې الله تعالی ډېر عقل او سمج ورکړی او پوهنه ورکړی، نو هغه سړی په یو شکل باندې په دې لاسو پښو ټینګولو باندې څا ته ورشوس. چې کله یې د څا په اوبو باندې ځان اوبه کوي واپس راپورته سو، چې د څا غاړې لرالی نو که ګوري یو سپی دی نه معلوم چې هغوی د کومه طرفه رالی، هغوی هم تندې په مخه باندې راخستی دی او د دې څا پر غاړه باندې کړېږي وګرځي. د هغه سړي دا ګمان سو چې دا هم د الله تعالی مخلوق دی، تندې داسې تنګ کړی دی لکه زه. نو د ځانه سره دا فکر وکړئ چې زه به د الله تعالی د دې مخلوق سره اساني وکم، الله تعالی به د دې په بدله کې زما سره اساني وکړي. نو برته څا ته شوس په دې نیت باندې چې د دې حیوان دپاره به یو څه اوبه راباس. چې کله یې وکتل سولاغه و څه سبب و لار نسته، نو باره یې د پښې څه موزه وکښله، په هغه موزه کې د دې څا لږ اوبه واچولې. لیکن چونکې د څا په راختلو کې لاسونه لګول غواړي او د موزې د نیولو څه بندوبست نسته، بله لار نسته، ورسره باره یې موزه په دې خوله باندې ونیوله او قرار قرار راپورته سو چې د څا ژې ته راورسېدی، نو هغه اوبه یې راورسولې. هغه اوبه یې د سپي ته په یو کډي کې ورته وکړلې، هغه سپی اوبه سو. امام بخاری رحمه الله د پیغمبر حدیث را نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به الله تعالی ته دغه کوچنی عمل دومره محبوب سو چې د هغې د ټولې زندګۍ ګناهونه الله ورختم کړو. چې څومره زندګي کې د دسه صغیره سوي و کبیره سوي ولو، چې څومره ګناهونه و الله تعالی د هغې ټوله د زندګۍ ګناهونه د عملنامې څخه ختم کو، هغه سړی خپل حضور کې د جنت مستحق جوړ کړي. لکه د امام بخاری په بعض روایاتو کې دغه واقعه د یو فاحشې زنانې متعلق هم راغلی ده چې هغې ټوله زندګي په زنا کې تېره که په ګناه کې تېره که، لیکن یو تږی سپی او اوبه کوي، الله تعالی د هغه تږي سپي په خاطر باندې د دې د ټولې زندګۍ ګناهونه او زناهونه ورختم کړو او الله تعالی دا جنت له ورسوله. نو ما درته وایي چې کله د سړي زندګي کې مخ له نیک عمل رالی، نو که هر څومره کوچنی نیک عمل دی، معمولی عمل دی، نو هغه معمولی عمل ته پیغمبر علیه السلام وایي په سپک نظر مه ګوره، بس دستي یې کوه. ځکه که چیرې هغه معمولی عمل ستا په اخلاص باندې وسي، په ښه جذبه باندې وسي، په ښه صداقت باندې وسي، د الله تعالی دربار کې د څه کمی نسته. ډېر ځله په دې معمولی عمل باندې د انسان د زندګۍ ټول ګناهونه ور ختم کړي. حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د یو بزرګ واقعه لیکلې ده. شاه عبدالرحیم دهلوي رحمه الله زموږ د حدیثو د ټوله بر صغیر سند پر حضرت شاه ولی الله باندې رسیږي، د ټوله بر صغیر سند اخر حضرت شاه ولی الله ته رسیږي. حضرت شاه عبدالرحیم دهلوي رحمه الله د شاه ولی الله رحمه الله پلار سوی دی او د تصوف د خپل وخت د طریقت ډېر لوی امام. یو ورځ په یو دشت کې روان دی، موریدان ورسره دي. چې کله در یو ځایه پورې ولاړی، نو که ګوري یو حیوان دی د سپي په شکل، هغې یو ناله ده د اوبو په ای کې یو پیپ لګېدلی دی، هغه حیوان په دې ننوتلی دی، اخر په دې پیپ کې بند دی راوتی نس. حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله ورته ودرېدی. هغې زړو کې د الله تعالی د ذات سره محبت، د الله تعالی د ذات د محبت یوه لویه علامه دی چې د کوم چا په زړه کې د الله تعالی سره محبت وي، د هغې په زړه کې د الله تعالی د مخلوق سره محبت. بیا هغې که انسانان دي که حیوانان دي که مرغان دي که هر قسمه دي، دی باندې د دې محبت الله تعالی د ده په زړه کې ورځي. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله وایي چې ما دعا وکړه یا الله ستا د محبت نشانه به څه وي. الله تعالی په زړه کې دا راواچول چې د کم سړي په زندګي کې زما د مخلوق سره محبت دی، دا د دې نشانه ده چې د دې په زړه کې زما د ذات سره. نو حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله چې کله هغه سپي هغه حیوان ته ودرېدی، نو د هغه حیوانه څه دغسې نسي تېرېدلی. باره یې مورید ته ویلی چې څوک دونه استطاعت و همت لري چې دا حیوان راوکاږي. یو طرف ته حیوان دی په اوبو لړلی دی، بیا په مرداره نالۍ کې بند دی. چونکې هغه موریدانو په مزاج کې لږ نظافت دی، یا د هغې سره د دې عمل د حقیقت فرع علم نسته ورسره، نو هغې چې کله داسې لږ د لیت لعله څه کار واخیستی لږ پر شا سو، نو شاه عبدالرحیم رحمه الله په خپله دې مردارو اوبو ته ورغوټه سو
او په خپل لاسو باندې د حیوان ونیوي د غزا سره وایسته په خپل لارې لک چې کله څه زمانه تیر سوله یو بل ورځ دی د کلی سره روان دی او تنه تنها یو بل وطن ته زی د خپل شیخ کلی ته زی ارزی ته زی نو باران سوی دی پر دې مځکه باندې شاه عبدالرحیم رحم الله د دې باران په مابین کې چې کمی د زراعت او د کښت مځکې نو د هغې په مابین کې داسې نری لارې نو دی پر دې لار باندې را روان دی د ډېره پورې سفر وکړي دې طرف ته هم خټې دي او دې طرف ته هم خټې دي او دلته هم باران او اوبه ولاړې دي دلته هم ولاړې دي نو دی پر دې نری لار باندې د ډېره پورې ولاړې که ګوري د ډېره لرې څه پر دې نری لار باندې یو سپی هم را روان چې کله د دې فصلونو مابین کې دی یو سپی داسې مخامخ سره ودرېد د سپي زړه دا غواړي چې دی د شوسې زه به پر لار تېر سم ځکه لار داسې نه ده چې دوه مخلوق سره تېر سي د ده زړه دا غواړي چې د حیوان د شوسې زه به پر دې لار باندې تېر سم شاه عبدالرحیم رحمه الله د حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په قول چې هغې خپله دا لیکلي دي چې زما او د دې سپي په مابین کې مکالمه وسوه نه معلوم چې اوس هغه مکالمه به زبان حال وسوله که د هغې د کرامت اثراتو چې الله تعالی هغه سپي ته د زبان قال ورکړي چې هغې په ژبه د سره خبرې وکړي نو دی هغه سپي ته وایي چې ما ته لار راکړه ته شوسه زه به تېر سم هغه ورته وایي ولې لار درکړم دی ورته وایي ګوره زه مکلف مخلوق یم چې کله در یو ځایه پورې ځمه نو که زه دې لارې څه شوسم زما کپړې په دې خاورو خټو لړل کېږي او کېدای سي دا خراب وي او پر ما باندې د لمانځه وخت راځي او په خرابو کپړو بیا زما لمونځ نه صحیح کېږي نو زه مکلف مخلوق یم ما ته لار راکړه ته مکلف نه یې ستا که بدن په خټو ولړل سي که په هر څه باندې ولړل سي تا ته څه مشکل چې کله ده دا خبره ورته وکړه نو هغه حیوان ته الله تعالی مکالمه او ژبه ورکوي هغه ورته وایي حضرت یو د بدن نجاست دی د کپړو نجاست دی چې ستا بدن او کپړې به خراب شي د کپړو او د بدن د خرابیو علاج ډېر اسانه دی په اوبو باندې دستي صفا کیږي نو که زه چیرې شوسم او تا ته لار که ته چیرې شوسې او ما ته لار راکې نو ستا کپړې به خراب شي او د کپړو صفایي ډېره اسانه ده او که چیرې زه شوسم تا ته لار درکم نو کپړې خو به دې صفا در پاته سي لیکن د دې په مقابل کې زړه به دې ګندس او د زړه ګندګي لري کول بیا ډېره درنه د هغې بیا په اسانه باندې نه لرې کېږي ورته زړه به دې په دې ګنده سي چې ستا په زړه کې به تکبر پیدا سي ستا په زړه کې به لویي پیدا سي او ستا په زړه کې به دا راسي چې الله تعالی ما ته در دې سپي ډېر فضیلت راکړی دی نو په دې خاطر سپي ما ته لار راکړه او زه تېر سم او دا د زړه ګندګي ده او دا د زړه تکبر دی حضرت دا بیا په ډېره اسانه باندې د مزاج څه نه صحیح لرې کولی حضرت شاه عبدالرحیم رحمه الله چې کله دا غسپي دا خبره واورېدله بره پر غځۍ باندې وغورځېدی لارې وله ورکړه چې کله ماښام کور ته راغلی نو کور کې چې پرېوتی الله تعالی په خوب کې ویني الله تعالی ورته وایي زما بنده زما د یو مخلوق سره دی احسان وکړي چې هغه سپی په لاره کې بندو په نالۍ کې بندو ته راوکړي او ظاهرا که څه معمولي عمل دی وکړي لیکن هغه عمل دی ما ته دومره محبوب او خوش عمل و چې د هغې په خاطر مې نن د دغه سپي په برکت باندې داسې علم دله درکړی چې د دنیا ټول علوم د هغې په مقابل کې هیڅ حیثیت نه لري هغه علم دا دی چې دنیا کې ما ستا په دماغ کې دا درکړله چې زما زندگی داسې ده چې زه په خپل ژوند کې د دې سپي سم نه یم افضل او دغه علم چې د سړي په دماغ کې ځای ونه سي دا هغه علم دی چې د دنیا ټولو علوم د دې په مقابل کې نسي راتلی نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې هغه سړي یو ډېر معمولی عمل وکړي یو کم عمل یې وکړي لیکن هغې عمل باندې الله تعالی دومره اجر ورکړي الله تعالی د هغې عمل په عوض کې دته داسې علم وله ورکړي چې هغه علم د دنیا د ټولو علومو سرغنه علم دی چې زما زندگی کې انسان خو څه کوي حیوان زه په زندگی کې د انسان څخه خو افضله نه یم بلکې زما زندگی کې زه د یو حیوان څخه نه یم افضله او د دې په خاطر باندې د انسان د مزاج څخه تکبر ختم او تکبر هغه مرض دی چې د ټوله انسانیت د ګناهونو د نافرمانیو ابتدا د تکبر سره روانه شوې ده نو ما درته ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی کې یو عام هدایت انسانانو ته دا پرېږدي چې کله یو نیک عمل مخ ته رالی هغې ته به په سپک نظر باندې نه ګورې هغې عمل به دستي کوې
او د هغه عمل په بدله کې به د الله تعالی سره د ثواب او د اجر تم او امید ساتي. زموږ د علماو کې مشهور محدث حضرت سفیان ثوری رحمه الله تیر شوی دی چې د حرمین ډیر لوی محدث او په خپل عصر کې الله تعالی د حدیث ډیر علم ورکړ. نن چې کله د حدیثو کتابونه ګوري هغه ټوله د سفیان ثوری په ذکر ډک دي. نن چې د فقهاو کتابونه ګوري هغه کې قدم پر قدم سفیان ثوری دی. نن چې د تصوف او طریقت کتابونه ګوري هغه کې قدم پر قدم حضرت سفیان ثوری دی. د حضرت سفیان ثوری رحمه الله ټوله زندگی په درس کې او ټوله زندگی په تصنیفاتو کې او ټوله زندگی په دینی خدماتو کې تیر شو. د په حالاتو کې لیکلي دي وای چې کله وفات یو شاګرد په خوب کې ویني ورته الله تعالی صدر سره وکړ. دای دا ورته وی چې الله تعالی می مغفرت په نصیب کې الله تعالی و بخښلم. هغه ورته په څه باندې و بخښلې؟ ورته د بخښ معامله می ډیره عجیب او ناولا ده. ورته څنګه ناولا ده؟ ورته زما زندگی خو ټوله پر تصنیفاتو طالباتو پر خدماتو باندې ولا چې الله تعالی به ماته د دې خدماتو بهترینه بدله راکړي. لیکن چې کله د الله تعالی حضور کې فیشي اوس الله تعالی را ټول خدمات ټول یو طرف تک شیږي په یو عمل دی بخښم بس چې هغه عمل دی ډېر په اخلاص باندې او هغه عمل دی ډېر په محبت باندې و. امارت الله الله په کوم عمل باندې الله تعالی را ټول چې ورځ دی کتاب لیکي تصنیف دی لیکي چې کله دی قلم په سیاهي کې و او دی قلم باندې د رنگ لږ اثر ولګي دی او تا چې پر دې کاغذ باندې قلم را کښاوی یو ترې مچ را لې پر دې قلم کښیناست. تا د ځان سره دا فکر وکړي چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی ترې دی پریشان دی. زه یو سات کې د خپل قلم ودروم چې د پریشانی او تند ختم سی بیا به روان وای چې دغه عمل دی په ډېر اخلاص باندې او دغه عمل دی په ډېر محبت او په ډېر شایسته جذبه باندې بس دغه عمل دی ماته قبول دی چې زما د مخلوق سره د احسانو کې د غیب په مقابل کې نن زما ستا سره د احسان دی زما د طرفه تا ته مغفرت. نو ما درته ویل د زندګۍ ترتیب کله کله داسې چې انسان یو نیک عملی هغه نیک عمل الله تعالی قبول کړي او د انسان د زندګۍ ټوله بیړه فارس. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته دا هدایت کی چې نیک عمل ته په پسپک نظر باندې نه ګوري. نه معلوم چې ته په کم اخلاص باندې کوي، نه معلوم چې ته په کم جذبه باندې کوي، نه معلوم چې ته په کم مینه او محبت باندې کوي او هغه ستا اخلاص او جذبه د الله تعالی حضور کې څومره قدر لري او الله تعالی هغه ته د څومره قدر په نظر باندې ګوري. لکه زموږ علماء دا لیکلي دي لکه نیک عمل ته پسپک نظر نه ګوري دا غرکم یو انسان ګناګار ته به هم پسپک نظر نه ګوري. یو انسان د هغه په ګناه کې مبتلا دی، یو انسان د هغه په بد عملی کې مبتلا دی، دا غي د ګناګارۍ په خاطر دا غي د بد عملی په خاطر به د انسان ته هم پسپک نظر نه ګوري بلکې دا غي چې کومه ګناه د ګناه ته به پسپک نظر ګوري د ګناه څخه به ځان ګوري د ګناه څخه به نفرت کوي. لیکن دا انسان د الله تعالی مخلوق دی او د الله تعالی مخلوق الله تعالی ته ګران دی. د انسان ته به د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري او د انسان متعلق به دا دعا کوي چې الله دا انسان دی په دې ناجوړیو په دې ګناو په دې بیماری باندې اخته دی او یا الله ته د دې ناجوړیو بیماری څخه د انسان خلاص کړه. ځکه نه معلوم چې کم انسان ته سپک بوله چې کم انسان ته د بی عزتۍ او د بی قدرۍ په نظر ورته ګوري الله تعالی به د هغې د لاسه څه یو داسې عمل وباسي چې د هغې عمل په خاطر به الله تعالی درته ډېر د مخه کړي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی یو سړی ټوله زندگی په ګناه کې تیره کړي، ټوله ورځ په ګناه کې د شپه په ګناه کې د ټوله حالات په ګناه کې دي د دې جهنم ته دونه ور نږدې سي د جهنم په مابین کې ول ویشتم زکه پات. لیکن د الله تعالی تقدیر داسي چې الله تعالی دی وخت کې هغه سړی ته یو نیک عمل په نصیب کې ورکړي. یو معمولی عمل، یو کمزور عمل، یو کم عمل الله تعالی دغه بنده د لاسه سو بس او په هغه نیک عمل کې الله تعالی هغه بنده ته ډېر شنیت او اخلاص ورکړي او دا یو عمل په خاطر باندې الله تعالی دا غسړي د جنت فیصله وکي هغه یو ولويشت جهنم ته نږدې انسان الله تعالی ورته جنت ته ورسي.
نو ما درته ویل چې کم سړي ته په سپک نظر باندې ګورې ګناهګار یې بولې نو کېدای شي الله تعالی هغې ته نیک عمل په نصیب ورکړي او د نیک عمل په خاطر په دینی ترتیباتو کې بیا ستاسو څو قدمه مخته سي ځکه زموږ علماو لیکلي دي چې چاته به په سپک نظر نه ګورې او چې پر کم ځای باندې د سړي په دماغ کې د دین یو کار رالی یو ښه عمل رالی هغه د دین عمل به سبا ته نه ځنډی هغې ته به ځنډ او تاخیر سړی نه ورکوي چې پر کم ځای باندې نیک عمل رالی بس دستي به عمل پکې ځکه علماو دا لیکلي دي چې نیک عمل چې د انسان په دماغ کې راسي د نیک عمل فکر چې د انسان په دماغ کې راسي چې زه به دا ښه کار کوم دا د الله تعالی د طرفه میلمه او د میلمه چې سړی کله قدر کوي نو هغه میلمه بیا راځي تاسو لیدلی دی چې میلمه کله یو کور ته راسي که چیرې په هغه کور کې د میلمه عزت وي نو میلمه بیا راځي بیا راځي بیا راځي او که چیرې په هغه کور کې د میلمه بې قدري اوس میلمه په خپله بیا نه راسي نو نیک عمل او د هغې فکر او د هغې سوچ چې ستا دماغ له رالی دا د الله تعالی د طرفه میلمه رالی که د دې میلمه قدر وکړې د بل عمل سوچ راځي د بل ښه عمل فکر راځي د بل ښه عمل فکر راځي د هغه فکر بیا راځي بیا راځي بیا راځي او د دې عزت دا دی چې پر هغه ځای به سړی دستي عمل وکړي بس او که چیرې د میلمه په یو کور کې بې قدري اوسي هغه میلمه بیا پر هغه ځای دغه کور مخ اړوي او دغه د نیک عمل فکر چې میلمه راغلی دی د دې بې قدري دا ده چې ته سبا ته وځنډئ ته یو بل سبا ته وځنډئ ته یو بل سبا ته وځنډئ اخر هغه د نیکو اعمالو فکر د انسان د دماغ څخه بیا ختمیږي نن په دې باره کې موږ او تاسو سنجیده نه یو چې کله د نیکو اعمالو فکر راسي ته د سبا به حکم ته د بل سبا به حکم ته د بل سبا حالانکه زندگی داسې بے باوره ای چې ډیر زله د سړی په زندگی کې بل سبب یا نه ځکه پیغمبر علیه السلام کم من مقبل یوم لا یکمله ډیر خلک د نن ورځې د مازیګر انتظار دی لیکن نن ورځ چې راځي دی پر دنیا نه وکم من مستقبل غد لا یدرکه ډیر خلک د سبال مر راختو انتظار کوي چې سبال مر راخیږي دی پر ځکه بیا نه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله تاسو له نیک عمل مختراله نیک عمل ته په پسپک نظر نه ګوري اغه نیک عمل بکې او پر غیب د الله تعالی سره د ثواب تمه غواړي که هر څومره کښنه عمل دی که هر څومره کمزور عمل دی که هر څومره ناتوان عمل دی کم عمل دی لا به هم پسپک نظر نه ورته ګوري که هغه نیک عمل په دې شکل دی چې صرف د مسلمان ورور سره پورین تندې ملاقات کول دغه عمل ته بلا پسپک نظر نه ګوري پر دغه عمل به د ثواب تمه لري او پر دې عمل به د الله تعالی د حضور سره د اجر او د بدلی او د ثواب انتظار کوي لیکن د دې برخلاف لکه انسان چې په دې باندې مکلف دی چې نیک عمل ته به پسپک نظر نه ګوري انسان په دې باندې مکلف دی چې د ګناه او کار ته هم پسپک نظر نه ګوري که هر څومره کښنه ګناه که هر څومره کمزورې ګناه ده که هر څومره کمه ګناه ده دې ته هم پسپک نظر نه ګوري دا هم ستړی عمل دی بلکې د دې څخه به ځان ګوري د دې متعلق بس دا تمه چې پر دې دا به د عقیده چې پر دې عمل الله تعالی زما سره ناراضه کیږي او پر هر عمل چې الله تعالی د انسان سره ناراضه سي پر هغه عمل باندې الله تعالی انسان ته سزا ورکړي نو د ګناه کار کا په خبرو کې راس د هر خبره چې کوي دې ته بس پک نظر نه ګوري چې دا کوئی معمولی خبره کده نظر د قبیله سي کده جبې د قبیله سي کده غرو د قبیله سي ګناه ته بسړې پس پک نظر باندې نه ګوري د شیطان ظالم د دوکې یو شکل داده چې ګله د انسان زندگی ټوله په ګناهونو کې تیریږي بیا چې کله یو معمولی ګناه راسي د مسخري خبره د یو کښنه ګناه راس شیطان دستی د سام په دماغ کې دا ورواچي چې ارستا خو سم عمل نامه د ګناهونو ډکه ده ټوله زندگی دی په ګناهونو کې تیر شوی ده په دغه کښنه ګناه باندې څه فرق ستا په زندگی کې راسي سړی په دغه دوکه په ګناه کې څه نو ځکه بعض خلک کله دا پښتنه کې مولوی صاحب دا کښنه ګناه د کلو ګناه د دې معنا دا کلو ګناه د نو به نکو کښنه ګناه د نو به حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا عجیب سوال دی عجیب پښتنه ده
او دا د انسان د عجب نادانی او د کم علمي سره تعلق لري. د ګناه مثال د مار دی. د مار متعلق خلق دا پوښتنه نه کوي چې دا کښنی مار دی کلوی مار دی. کلوی مار دی نو بزان ځینې ګورم، که کښنی مار دی نو بزان نه ځینې ګورم، بلکې مار دی، هغه د زهرو ډک دی. کلوی دی که کښنی دی ستا بدن د زهرو ډک دی. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي د ګناه مثال د سکروټې دی. سکروټه ته په دې نظر خلک نه ګوري چې دا کښنی د کلو ده، که لو سکروټه د ځان به ځین ګورم، که کښنی سکروټه د په دې کپړو کې به کښېږدي، بلکې سکروټه سړی سوځي او سکروټه سړی تباه کوي او هغې د کښنیوالي او د لویوالي په خاطر د دې په مابین کې سړی امتیاز او فرق نه کوي، بلکې ډېر ځله کښنی سکروټه سړی لا وبالی او هغې سره لاپروایي وکړي، هغې د ډېرې لوی تباهۍ ذریعه جوړه سي. حضرت عبدالله ابن عمر ویل کل ما نهی عنه فهو صغیرة فهو کبیرة. هر ګناه چې الله تعالی ځینې بند کې بس هغه ته د ګناه کبیرې په نظر ګوره او هغې ته به بیا په دې نظر نه ګورې چې دا کښنی ګناه ده او د دې سره به لاپروایي نه کوي. شیطان ډېر ځله د انسان په دماغ کې ګناه سپکه کړي. کله کله درته وایي چې دا ګناه خو ټول خلک کوي، کله کله دا درته وایي چې دا ګناه خامخا کیږي، کله دا درته وایي د دې ګناه څخه سړی و ځان نسي ساتلی. نو په دغه شکل باندې شیطان سړي ته ګناه سپکه کړي، وره سړی په ګناه کې مبتلا. او د ګناه خاصیت داسې دی چې په یوه ګناه باندې سړی روډ سو، دویمه خامخا ځان ته راکشي، درېیمه ځان ته راکشي، څلورمه ځان ته راکشي. او چې کله د سړي په دماغ په زندگی کې ګناهونه ډیر سي، مره دا ګناه سړي ته سپکه سي او د سړي سره هغه د ګناه احساس ختم سي. چې کم سړی د ګناه سره عادي سي هغه فاسق بلل کیږي. فاسق چې کله ګناه وکړي نو ګناه دومره تکلیف ورکوي لکه د سړي پر پزه چې مچ کښېني، چې معمولي لاس لرې کوي بس ګناه ختم شي. او چې کم سړی د ګناهو سره عادي نه وي او هغې سره ګناه وسي، هغې ته دومره تکلیف ورکوي لکه د سړي پر سر باندې چې غر کښېږدي چې در څو پرې د سره غر نه وي لرې کلی، در هغه وخت دی آرام نه کوي. ځکه په ګناه کې دا خاصیت دی چې یوه بله راکشوي، یوه بله راکشوي، یوه بله راکشوي. او ګناه ته په دې باندې نه کتل چې دا سپکه ده، دا کښنی ده او دا صغیره ګناه ده او دا کبیره ګناه ده. علامه ابن قیم لیکلی دی ای دوسته دې ته مه ګوره چې ګناه صغیره ده که کبیره ده، دې ته ګوره چې د کم رب ته نافرماني کوي د هغې رب نافرماني صغیره نسي بلل کېدی. نو ځکه ګناه ته سړی د صغیري او د کښنۍ په نظر باندې نه ګوري. نو ځکه د الله تعالی ترتیب داسې دی چې انسان ته الله تعالی زندگی ورکړې ده، لیکن د انسان د زندګۍ دپاره بهترین مشعل او بهترین لار د پیغمبر علیه السلام هدایات دي. او د پیغمبر علیه السلام په هدایاتو کې موږ ته دا خبره یوه لیکلې ده چې حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه په واسطه در موږ پورې را رسیږي چې انسان نیک عمل ته به په سپک نظر نه ګوري. که هر څومره کښنی نیک عمل دی چې در لرالی بس هغه نیک عمل به کوي او په هغه نیک عمل باندې به د الله تعالی څخه اجر او ثواب غواړي. او چې کله ګناه مخ لراله ګناه ته به په سپک نظر نه ګورې، که هر څومره معمولي ګناه ده. ځکه ډېر ځله کښنی ګناه او په کښنۍ ګناهو باندې چې سړی همیشه توب وکړي نو الله تعالی بیا په لویو ګناهونو باندې ورشماري او بیا د انسان د جهنم دپاره انسان ته د الله تعالی د طرفه د سزا دپاره د هغه ګناه کافي. نو کښنی عمل دا کښنی نیک عمل ته سړی کښنی نه ګوري. لکه بخاري شریف کې راځي یو سړی را روان دی په لاره کې، که ګوري په لاره کې یو بوټی ولاړ دی چې کله خلک پر دې لاره باندې تیریږي د دې بوټي سره هغه خلکو ته تکلیف دی. کله د چا کپړې کې بندي سي، کله څوک لار ځینې بدله کړي، نو هغه سړي د ځانه سره دا فکر وکړي چې زه به دا بوټی د دې لارې څه وکاږم دې خلکو ته به اساني سي. اوس بوټی د لارې سکشل دا نیک عمل، لیکن هغه نیک عمل که هر څومره کمزوری دی هغه سړي په هغې باندې عمل وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی د ټولې زندګۍ مغفرت په دا یو عمل. ځکه د زندګۍ ترتیب داسې دی چې کم نیک اعمال سړی کوي هغې کې الله تعالی حضور کې لوړو کښته ته نه کتل کېږي، کښني و لوی ته نه کتل کېږي، بلکې د الله تعالی دربار کې دې ته کتل کېږي چې د انسان کومه جذبه ده
د انسان کم الفت و محبت دی او انسان په کم اخلاص باندې کړی دی. ډېر ځله کښنی عمل د اخلاص په خاطر سړی وکړي، الله تعالی د سړي د مغفرت ذریعه وګرځي. او ډېر ځله لوی اعمال انسان د ریاکارۍ په خاطر کوي او هغې کې د الله تعالی د ذات سره اخلاص د سړي نه وي، هغې د الله تعالی په حضور کې څه قدر و قیمت نه لري. نو زموږ د ایمان یوه شعبه دا ده او زموږ د پاره د پیغمبر علیه السلام هدایت دی چې نیک عمل په سپک نظر باندې نه ورته کتل او پر نیک عمل که هر څومره کښنی عمل هغې عمل کول او د الله تعالی د طرفه مغفرت او بخښنه ور باندې غوښتل. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر